بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. زه عبدالحلیم ستاسو خدمتګار د 12م ټولګي کیمیا تاسو ته تدریسوم. خدای دې وکړي چې تاسو هم تل موږ سره ملتیا وکړئ، ستاسو د سوکالۍ په هیله. تاسې پوهېږئ چې موږ 12م ټولګي کې عضوي کیمیا وایو. نو عضوي کیمیا د غیر عضوي کیمیا سره یو څه توپیر لري. اول خو د عضوي کیمیا تعریف باندې باید پوه شو چې عضوي کیمیا څنګه تعریف کړو. داسې وایو چې عضوي کیمیا د هغه علم دی چې د هایدروکاربنونو او د هغوی د مشتقاتو څخه بحث کوي. یعنی هغه عناصر چې په عضوي کیمیا کې ډېر رول لري هغه کاربن او هایدروجن دي. داسې ویلی شو چې د هغو مرکباتو څخه بحث کوي چې کاربن او هایدروجن پکې دي. نو سوال دلته دی چې ستاسې په نظر د عضوي کیمیا ارزښت ډېر دی یا غیر عضوي کیمیا؟ د دې سوال د ځواب لپاره فرانسویانو یوه څېړنه وکړه په کال 1995 کې. د دې څېړنې کړنلاره داسې وه چې په ټولو سوپرستور یا فروګانو کې لیستونه ورکړل دوی ته، دکاندارانو ته، چې تاسې یادداشت ونیسئ، محاسبه کوئ چې تاسې عضوي مواد ډېر خرڅوئ یا غیر عضوي مواد خرڅوئ. کله چې کال آخر شو نو دغه څېړونکي چې لاړل دغه خپله نتیجې پسې، دلته یو ډېر لوی توپیر و. کوم دکاندارانو چې عضوي مواد خرڅ کړي وو او غیر عضوي مواد خرڅ کړي وو، د عضوي موادو ارزښت 185 میلیارده فرانک و او د غیر عضوي موادو هغه ګټه یا پلورل شوي چې وو 52 میلیارده فرانک. فرانک د فرانسې پولي واحد دی. یعنی دلته موږ ته جوته کیږي چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې ډیر ارزښت لري. یعنی زموږ ګرسې ټول کیمیاوي عناصر زموږ په ژوند کې ځان ته ځانګړی ځای لري، خو زموږ د ژوند ډیری برخه د عضوي کیمیا پورې تړلې ده. په عضوي کیمیا کې تاسې پوهېږئ چې هغه اساسي عنصر چې دی هغه کاربن دی. کاربن سمبول سی دی، په سی باندې ښودل کیږي. کاربن د دوراني جدول په 4م ګروپ کې موقعیت لري. اتومي نمبر یې 6 دی او اتومي وزن یې 12 دی. کاربن غیر فلز دی، 3 ایزوتوپونه لري. لږ وروسته بیا ورباندې بحث وکړو. 4م اصلي ګروپ کې موقعیت لري کاربن، اتومي نمبر 6 او اتومي وزن یا اتومي کتله یې 12 ده. کیمیا پوهانو کله چې د کاربن هغه الکتروني جوړښت ته وکتل، دوی ویل چې اکثرا مرکبات چې دی جوړولی شي هغه د CR2 شکل لري. یعنی CR2 شکل، یعنی کاربن 2 رابطې جوړولی شي. خو کله چې د الکتروني جوړښت ولیدل چې زه تاسو ته لیکم، کاربن 6 اتومي نمبر دی، 1s2 2s2 2p2. دا الکتروني جوړښت دی چې په اول مدار کې 2 الکترونونه، په دویم مدار کې 4 الکترونونه لري. نو کیمیا پوهانو دا فکر کوه چې یوازې د دغه 2p څخه الکترون په د روابطو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. کله چې لاړل تحقیق یې وکړه، په لابراتوار کې هیڅ کوم مرکب یې لاسته راوړلی ونه شو چې د CR2 شکل ولري. کله چې دغه ساختمان ته تودوخه یا انرژي ورکړه، نو دا دې حالت ته راغی چې کاربن 6 اتومي نمبر 1s2 2s1 2p3. کله چې دغه حالت ته، دغه عادي حالت د کاربن دی او دغه تحریک شوی،
دغه حالت مونږ داسې لیکلی شو که چیرې دغه الکترونونه مونږ په اوربیتال کې ځای په ځای کړو. اوربیتال تاسو پوهیږئ چې په دې شکل باندې ښودل کیږي. نو زه به دغه دلته کار وکړم داسې ده. کاربن اتمی نمبر 6 دی، 1s2 2s2 2p2. په عادي حالت کې دغه ساختمان ځان ته غوره کوي. د اوربیتالونو شکل کې ولیکو. په اول اوربیتال کې 1s2 کې 2 الکترونونه، په دویم اوربیتال کې 2s2 کې بیا هم 2 الکترونونه، او په دریم کې چې د پی اوربیتالونه دي 3 اوربیتاله لري، په دلته یو الکترون ځای په ځای شوی، یو اوربیتال هم خالی دی. کله چې انرژي ورکړل شي یعنی تحریک شي دغه کاربن چې 6 اتمی نمبر دی، تحریک شوي حالت کې بیا دغه حالت ځان ته غوره کوي الکتروني جوړښت 1s2 2s1 2p3. که په دې شکل باندې ولیکو، په اول اوربیتال کې 2 الکترونونه چې مخالف جهت باندې موقعیت لري، په دویم اوربیتال کې یو الکترون دی، دغه ټول په یوه سطحه باندې لیکل کیږي. یو الکترون، بیا هم یو الکترون، یو الکترون، یو الکترون. دا یې تحریک شوی حالت دی، یعنی دا 1s2 دی، دا 2s1، دا 2p3. کله چې الکترون تحریک وکړي د دې ځای نه د پی اوربیتال ته انتقال کوي، نو دا په یوه سطحه باندې د انرژیکي موقعیت لري. کله چې کیمیاپوهان په لابراتوار کې لاړل د CR2 شکل کوم مرکب جوړولی ونه شه، نو کله چې کاربن تحریک که نو دغه حالت لاسته راغی. یعنی کاربن په مرکباتو کې CR4 شکل غوره کوي، یعنی کاربن 4 رابطې جوړولی شي، که هغه د هایدروجن سره وي یا هالوجن سره وي یا بل سره. کاربن په عضوي مرکباتو کې 2 ډوله مرکبات جوړوي، یو زنجیري دي، یو هم حلقوي، چې حلقوي یا اروماتیک یا هایدروسیکلیک، او دغه زنجیري چې دي د الیفاتیک په نامه یادیږي. کاربن 3 ایزوتوپونه لري. دا یادداشت کړل شاګردانو. کاربن 3 ایزوتوپه لري. کاربن 6 12، کاربن 6 14 او کاربن 6 14. په طبیعت کې د کاربن 6 12 مقدار ډیر زیات دی، 98.9% دی. د کاربن 12% په طبیعت کې 98.9 دی. د کاربن 14% چې ده ډیره کمه ده. په طبیعي حالت کې کاربن 14 شتون نه لري، نو د کاربن 14 لاسته راوړلو لپاره د هستوي تعاملاتو څخه استفاده کوي. کاربن 14 چې دي دا الکترون رادیو اکتیف دي، د خپل نه اضافي وړانګې نشت شوي، چې دغه کاربن کاربورد یا ګټه اخیستنه یې په
عدلي طبقې ډیره زیاته ده په طبابت کې یا په باستان شناسۍ کې چې د یوه قدیمي څیز یا شي نیمه عمر پیدا کوي. یعنی اکثرا د یو جسم د نیم عمر پیدا کولو لپاره د کاربن 14 څخه استفاده کیږي. کاربن 14 څنګه لاسته راځي؟ کله چې نایتروجن چې اتمي نمبر یې 9 او اتمي کتله یې 14 ده د نیوترون په واسطه بمبارد شي، نو په نتیجه کې کاربن 14 لاسته راځي او بیتا او یو پروتون شي کیږي آزاده کیږي. پروتون دغه ځینې وخت هایدروجن هم خلق کیږي. هایدروجن خپله یو پروتون دی. کله چې نایتروجن 9 اتمي نمبر دی د نیوترون په واسطه بمبارد شي، نو کاربن 14 او یو پروتون لاسته راځي او دغه دوران کې په طبیعت کې بیا چون دا د خپل نه اضافي وړانګې پخش کوي، رادیو اکتیف دی. کاربن 14 دی د خپل نه اضافي وړانګې پخش کوي چې د بیتا منفي او نایتروجن 14 لاسته راځي. دا یو هستوي تعامل دی چې وروسته به تاسو ته تشریح شي. خدای دې وکړي چې تر دې ځایه مو څه زده کړي وي. په دې درس کې موږ لومړی عضوي کیمیا تعریف کړه چې عضوي کیمیا څه ده. تعریف مو کړه چې د هایدروکاربنونو او د هغه د مشتقاتو څخه بحث کوي یا په خلاص ډول د مجموعاً د عضوي مرکباتو څخه بحث کوي. بیا هم د کاربن په اړه ویل چې کاربن په 4م ګروپ کې موقعیت لري، 4 رابطې جوړولی شي، یعنی هر رابطه یا ولانس معنا ورکولی شي. یعنی په اکثرا عضوي مرکباتو کې د کاربن ولانس 4 دی. الکتروني جوړښت مو تاسو ته تشریح کړه چې کله تحریک شي او که تحریک نشي هغه کوم حالت کې دی. د CR2 او CR4 شکل مو تاسو ته تشریح کړه. تاسو د یو کورنۍ دنده به تاسو ته درکړم، هغه دا چې تاسو د کاربن 14 او کاربن 12 په یو نسبت لري چې کاربن 12 او کاربن 14 دغه نسبت څومره دی تاسو ته کتاب کې لیکل شوی او هغه غواړم چې تاسو راته محاسبه کړئ چې څنګه محاسبه کوئ، څنګه عادت لاسته راځي. دا د تاسو کورنۍ دنده او تر بیا مو په خدای سپارم.